له صنعت او سوداګرۍ وزارت او پنجشیر څخه د پرمختګ او خوشحالۍ دوه ډیر زبردست خبرونه راغلل. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د پنجشیر د رسنیو او کلتور څانګې په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. دغه څانګې ویلي چې لسګونه بهرنیان په ځانګړې توګه پولنډیان پنجشیر ته د سیل او چکر لپاره اتللي دي. په دې خبرپاڼه کې د دې پولنډیانو کره شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته تللې وه. دویم خبر، د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د 19 صنعتي پارکونو د جوړولو چارې روانې دي. د دې وزارت ویاند وویل افغانستان د 50 ډوله توکو د تولید په برخه کې ځان بساینې ته رسیدلی دی. له دې سره سم د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د صنعت وده د اقتصاد د پراختیا او کارموندنې لپاره له بل لوري د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو څانګې چارسمبالی وایي دغه څانګه هڅې کوي چې هیوادوالو ته د مسلکي زده کړو واره برابره کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1400 لومړي کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 2 میلیارډ ډالرو ته ورسید او د تیرو کلونو په پرتله د ډیروالي ښکارندویي کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.